سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. میراج الدین شینوار یم، یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په باینانس باندې موږ تاسو کورس شروع کړو. په هغې کې موږ تاسې تر فیوچر ټریډینګ پورې رارسېدلي. په فیوچر ټریډینګ کې موږ تاسې پوزیشن مکمل تشریح کړو. صحیح ده. هغه ملګري چې هغه ویډیوګانې نه دي کتلي کولی شي شاته بیګ وکړي، هغه ویډیوګانې وګوري او که نه وي پلیلیست ته دې لاړ شي. پلیلیست ما جوړ کړی دی، هغه پلیلیست د ویډیوګانې تعقیب کړئ، انشاءالله په ټولو طریقه کارونو باندې به پوه شي. راځو په دغه ویډیو کې موږ تاسې په ټي پی او اس ایل باندې خبره کړو. ټیک پروفیټ او سټاپ لوز باندې موږ تاسې خبره کړو په همدې ویډیو کې. نو هغه ملګري چې تر اوسه په چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، او هغه ملګري چې کرپټو سره علاقه ساتي او غواړي کرپټو باینانس کې یو څه معلومات ترلاسه کړه، نو تاسو کولی شئ زموږ دغه کورس له هغوی سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه استفاده وکړه. نو راځو په دې ویډیو کې موږ تاسې په ټي پی اس ایل یا په ټیک پروفیټ او سټاپ لوز باندې خبره کړو. تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله تاسې کلیک پې واخیست، دلته موږ تاسې سره لومړي سر کې راځي ټي پی اس ایل. د دې ځای به تاسې تېر شئ، تاسې به راشئ چې ته پوزیشن ټي پی اس ایل ته به تاسې راشئ. صحیح څه پوزیشن ټي پی اس ایل. دلته موږ سره دوه اپشنه دي، ټیک پروفیټ او سټاپ لوز. ګوره هلته لیکل شوي پوزیشن ټي پی اس ایل، دا شارټکټ دی د ټیک پروفیټ او د سټاپ لوز. صحیح ده. ټي پی د څه شارټکټ ده؟ د ټیک پروفیټ. او اس ایل د څه شارټکټ دی؟ د سټاپ لوز شارټکټس دي. صحیح شو، یعنی دغه حروف دي ټي پی اس ایل، ټیک پروفیټ او سټاپ لوز. ټیک پروفیټ نه مطلب څه شی دی او سټاپ لوز نه مطلب څه شی دی؟ ټیک پروفیټ یعنی ټیک پروفیټ نه مطلب دا دی چې ګټه پورته کړئ، په دې ځای کې ګټه پورته کړئ. ټیک پروفیټ صحیح شو، موږ تاسې ټیک پروفیټ کې ګټه اخلو، ګټه پورته کوو. سټاپ لوز نه مطلب څه شی دی؟ سټاپ لوز تاوان ودروئ، تاوان ختم کړئ. سټاپ لوز صحیح ده. یعنی که تاسې دغې دواړو جملو ته په ځیر سره مطلب ولولئ او ورته متوجه شئ، فکر ورته وکړئ، نو مطلب دا راځي ټیک پروفیټ ګټه پورته کړئ، سټاپ لوز تاوان ودروئ، تاوان سټاپ کړئ. صحیح شو، ګټه پورته کړئ او تاوان سټاپ کړئ. هغه وخت کې اوس مثال به تاسې ته درکړم، زه بیرته شاته بیک کوم. اوس مثال په طور سره دغه یو ټریډ ما وکړه. زه غواړم چې اوس مثال په طور سره دغه ماس کوین قیمت دا دی. صحیح شو، ماس کوین قیمت څو دی؟ 4.450 قیمت دی او په مارکیټ کې قیمت اوس دا روان دی. صحیح شو، زه راځم دلته په ټي پی او اس ایل کې راځم، پوزیشن ټي پی اس ایل په ټیک پروفیټ کې ورته لیکم چې زه غواړم چې کله دغه ماس کوین $15 ته ورسېږي، نو زه غواړم په دې ځای کې ګټه پورته کړم او زما پوزیشن نور بند کړي. نو زه بلته په ټیک پروفیټ کې څه شی ورته ولیکم؟ په ټیک پروفیټ کې به لومړی ځای کې ټیک پروفیټ راځي. صحیح ده. په لومړي ټیک پروفیټ کې به زه ورته ولیکم، دلته به څه ورته ولیکم؟ دلته به 15 ورته ولیکم. صحیح شو، یعنی کله چې 15 ته ورسېږي تقریبا ما ته به څه شی وګټي؟ زه راځم دلته لیکم 15.5. کله چې دغه ماس کوین 15.5 ته ورسېږي، ګوره اوس مهال قیمت دلته څو دی؟ زه تاسې ته سر نه بیا تشریح کوم. صحیح ده. راغلو پوزیشن ټي پی اس ایل ته. صحیح شو، راغلو چې ته پوزیشن ټي پی اس ایل ته. دلته موږ تاسې سره سمبول راځي، دا وینئ، یعنی مطلب په ماس کوین کې تاسې ټریډ کړی دی، لانګ ټریډ هم کړی دی او لیوریج مو څو ساتلی؟ 10 مو ساتلی. دغه شین ختمه وینئ، دې ځای کې موږ تاسې سره غیر ماس کې مو ټریډ کړی دی، په ماس کې یو ډي ټي کې لانګ ټریډ مو کړی دی، یعنی پورته اخیستو په باندې مو اخیستې ده او لیوریج مو څو ساتلی؟ 10 مو ساتلی دی. په دې ځای کې موږ تاسې سره یو بل ښکاري انټري پرایز. انټري پرایز نه مطلب دا دی چې په دغه قیمت کې تاسې ټریډ کړی دا ګوره انټري پرایز. په دې ځای کې بل راځي مارکیټ پرایز. مارکیټ پرایز نه مطلب دا دی چې اوس مهال په مارکیټ کې دغه قیمت چې دی روان دی. صحیح شو، په دې باندې به پوه شوي یاستئ. اوس راځو ټیک پروفیټ ته. په ماس کوین کې ما ټریډ کړی. صحیح ده. په کوم کوین کې؟ په ماس کوین کې ما ټریډ کړی او انټري مې په څو کې کړې؟ انټري تاسې وګورئ، همدې ویډیو کې وګورئ. انټري مې کړې په 4.450 کې مې انټري کړې ده. په مارکیټ کې اوس قیمت څو روان دی؟ مارکیټ پرایس دې ځای ته تاسې ګورئ، دا وینئ دې ځای ته تاسې ګورئ. صحیح ده. دا وینئ دې ځای ته تاسې ګورئ، ولیکل شوي دی انټري پرایس. انټري پرایس مطلب په دې کې ما چې کله ما ټریډ کولو قیمت یې دا و، په دې کې مطلب ما واخیسته. انټري پرایس په 4.450 کې ما انټري وکړه. صحیح شو. مارکیټ پرایس ته ګورئ، دا وینئ مارکیټ پرایس. مارکیټ پرایس، مارکیټ پرایس نه مطلب دا د اوس مهال دغه کوین قیمت دا ډول په مارکیټ کې په بازار کې اوس مهال دا قیمت روان دی، دا قیمت اوس چلیږي، یعنی 4.43 قیمت اوس مهال چلیږي. صحیح شو. اوس ما دلته انټري پرایس هم وکت او مارکیټ پرایس مې دواړه وکتل. صحیح شو. زه راځم په ټیک پروفیټ کې لیکم ورته چې کله د دې کوین قیمت 15.5 ته ورسېد، نو زه غواړم
چې زما ګټه دلته تاسې پورته کړئ. یعنې زه غواړم په دې ځای کې ګټه وکړم او خپل پوزیشن څه شی کړم، خپل پوزیشن چې دی بند کړم. نو ما 15.5 ورته ولیکل. 15.5 ته چې کله دا ورسیږي نو په مارکیټ پرایس به ماته دغه زما پوزیشن بند شي او ماته به $2 ګټه راکړل شي. ماته به تقریبا $2.6 ګټه چې دی راکړه شي. یعنې ټیک پروفیټ موږ د دې لپاره کارو چې په یو ځای کې موږ تاسې ګټه څه کړو، ګټه پورته کړو. راځو سټاپ لوس ته. په سټاپ لوس کې ورته لیکم چې کله دغه کوین قیمت $4.5 ته ورسید، کله کوین قیمت څو ته ورسید، $4.5 ته ورسید، بس دی. زه نه غواړم چې نور تاوان وکړم، بس همدا تاوان مې بس دی. یعنې تقریبا 0.3 تاوان دی وشي، خو غواړم په دې ځای کې خپل تاوان نور بند کړم، نور تاوان زه نه کوم. بیا درته وایم ټیک پروفیټ موږ د دې لپاره کارو چې په یو ځای کې موږ تاسې ګټه پورته کړو. صحیح شو. اوس مثال در کوم، یعنې مثال نه عملاً یې تاسې وګورئ. ماسک کوین کې ما ټریډ کړی دی په 4.50 کې مې ټریډ کړی. په مارکیټ کې قیمت اوس مهال روان دی 4.3 کې روان دی. زه په ټیک پروفیټ کې ورته لیکم چې کله د دغې ماسک کوین قیمت تر $5.5 پورې ورسید، پورته لاړ، په دې ځای کې تاسې ماته ګټه پورته کړئ. زه غواړم چې دلته ګټه وکړم، که زه آنلاین یم که آفلاین یم. ټیک پروفیټ به تاسې څه وخت کاروئ؟ ټیک پروفیټ هغه وخت کې کاروئ چې مطلب اوس ته شپې لخوا تا ټریډ کړی دی او ته ویده کېږي، نو ټیک پروفیټ ولګوه. صحیح شو. ټیک پروفیټ چې ولګوه نو چې کله ستا ټیک پروفیټ ټچ کېږي، شپې مارکیټ پورته ځي، نو ستا ټیک پروفیټ چې ټچ کېږي نو تا ته به ستا پوزیشن به اتومات بندېږي او تا ته به ګټه څه کېږي، تا ته به ګټه جمع کېږي. یعنې په ټیک پروفیټ کې موږ تاسې ګټه پورته کولی شو. او سټاپ لوز نه مطلب دا دی، سټاپ لوز به تاسې سټاپ لوز کاروئ. زه اوس مثال دا ماسک کوین دی ما ټریډ پکې وکړه، خو که چېرته 4.5 پورې ښکته راغی خو ما ته به 0.3 سنټه تاوان راکړ شي، خو داسې هم امکان لري چې نور هم ښکته راشي، نو بیا به تاسې څه شی یاستئ، تاسې به له ډېر تاوان نه بچ یاستئ. یعنې ټیک پروفیټ موږ د دې لپاره کارو چې په یو ځای کې ګټه پورته کړو، او سټاپ لاس موږ تاسې د دې لپاره کارو چې موږ تاسې خپل تاوان چې دی څه کړو، خپل تاوان ودرو او خپل تاوان سټاپ کړو. یعنې ټیک پروفیټ او سټاپ لاس موږ تاسې د دې لپاره کارو. نو په دې هیله چې تاسې پوه شوي یاست چې کله تاسې ټیک پروفیټ هم سیټ کړه او سټاپ لاس هم سیټ کړه، نو بیا به څه شی وکړئ، په کنفارم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله کنفارم باندې کلیک واخلئ، دلته به دا بټن ورته آن کړئ. صحیح شو. دا به آن کړئ. دا هم چې کله آن کړه، په کنفارم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په کنفارم باندې تاسې کلیک واخلئ، دلته موږ تاسې سره څو آرډره جوړ شو، 2 آرډره موږ تاسې سره جوړ شو. دغه 2 آرډره که چېرته ماسک کوین ښکته راغی، څه شو، ښکته راغی تر 4.5 پورې راورسېد، نو دغه آرډر به ټچ کړه او زما پوزیشن به بند شي. او که چېرته پورته لاړ او زما ټیک پروفیټ یې ټچ کړه، ټیک پروفیټ یې ووهه، ټیک پروفیټ یې ټچ کړه، نو ماته به $2.5 ګټه راشي او زما پوزیشن به بند شي. او که چېرته ښکته راغی نو ماته به 0.3 سنټه تاوان راشي او نور به څه شي، زما پوزیشن به بند شي او له ډېر تاوانه به څه شم، زه بچ شم. نو دا سټاپ لوز او ټیک پروفیټ شو. صحیح شو. بیا په ټیک پروفیټ او سټاپ لوز کې نورې هم ډېرې زیاتې خبرې شته، چې اوس مثال په طور سره زما کوین ګټه کې روان دی، دا اوس $2 ټریډ ما کړی دی او زه $10 ګټه کې روان یم، نو څنګه به زه دغه $10 ګټه ترلاسه کوم او نور هم پورته ځي. په دې کې بیا ډېرې خبرې دي، انشاءالله ویډیوګانې به راځي، خو نن تاسې صرف په ټي پي او اس ال باندې پوه شوئ. صحیح شو. هغه ټي پي او اس ال تاسې سره په دې ځای کې هم راخلي. ګورئ ټیک پروفیټ او سټاپ لوز. بیا درته یم ټیک پروفیټ سټاپ لوز، ګټه پورته کړئ او خطر ودروئ. یعنې په ساده ژبه باندې بالکل تاسې ته ویل. نو په دې هیله چې تاسې تر دې ځایه پورې پوه شوي یاستئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې به بیا هم موږ په څه باندې خبره کړو، په ټیک پروفیټ او سټاپ لوز باندې به خبره کړو، تر څو تاسې په دقیق ډول سره پوه شئ او بیا په راتلونکي کې تاسې له نورو مشکلاتو سره مخامخ نه شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر کړئ او کمنټ لازمي وکړئ. مننه.